بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری د کرکټ تبصرې او دینه مونږ لایو ویو ورسره زموږ یوټیوب چینل هم شینواری سپیکس دی او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. اوس راځو نن دوه لوبې وشوې په پاکستان سوپر لیګ کې. اوله لوبه د لاهور کلندر د راشد خان دی ټیم یو ځل بیا ماتې وخوړه، د دویمه ماتې سره مخامخ شو. هغه هم د هغسې ټیم نه وخوړه چې کوټه ګلیډیټر د ټولو نه بیکاره ټیم دی او اخیري درجې ټیم دی د پی اس ایل لیګ کې. مګر دا راځي ما ورته وي چې کوټه به پاډي کراشري دوی کوالیفای کولی نشي پلی آف ته، سیمی فاینلو ته بیخي چانس نشته په یو حساب باندې، انلیس آوټ اف د باکس کیږي شي نه. خو دوی نه ماتې وخوړه. د کلندر مشکل دا دی چې ټاس ګټي بیټینګ بل ته ورکوي، غواړي چیز وکړي خو چیز نشي کولی. حفیظ د دوی باید ډیپینډیبل پلیری، هغه باندې ډیپینډ نشي کولی، نه چلیږي. ورسره د دوی کپتان سهیل اختر هم ناره فین د سره فین نیم، دا همیشه سره سکور کولی نشي. ما خو ډېر په مشکله چېرته لیدلی چې 50 او دغسې سکور یې کړی نو دا دوی دپاره غټ مشکلات دی. ورسره د دوی چې کوم بینچ سټرینث دی هغې کې ورسره آغا سلمان او زید عالم بیټسمینان دي. اورسیز ورسره کیلم فرګسن دی چې ښایسته لوبه کولی شي، مطلب دا گیم ورته راکاږلی شي، مګر څوک کینی بن ډنګ، ټیم ډیوډ، راشد خان، جیمز فولکنر، دا څلور ورسره بهترین سوپر سټار دي. مګر کوالیفای خو به وکړي پلی آف ته، دې نه وروسته چې فاینل ته به څنګه وځي او فاینل به څنګه ګټي هغه بیا مهمه ده چې هغې وخت کې بن ډنک تیشی کوي او راشد خان، ځکه دا دوه بن ډنک ورسره بیټینګ کې او راشد خان ورسره په بالینګ کې دا ورته ډېر مهم پلیران دي. راشد خان باید 3-4 وکټې ورته واخلي یا 15 د تیر په شانتې، او بیا د لاهور کلندر چانس شته. ښه کار دا دی چې دې ځلته ټول ټیمونه کمزوري دي، یو هم داسې ټیم پکې نشته چې هغه داسې بهترین ټیم وي او ته به وایې چې یاره دا ټیم ګټې چانس زیات دی. نو ټول داسې بیلنس غوندې ټیمونه دي، ځکه د ښکته ټیم مثلا ټول نه بیکاره ټیم کوټه ګلیډیټر راپاڅېږي، لاهور کلندر وهي. نو د کوټه مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. زموږ راشد خان، زموږ افغانان لګیا دي ځلیږي، 4 اوورو کې 30 رنزې، 1 وکټه، دا په T20 کې بهترین بالینګ دی. نور په راتلونکي کې به سبای لوبه نشته، خو بل سبای لوبه ده، بیا به ګورو چې څنګه چل کېږي. نو دویم گیم د کراچۍ کینګ او پیښور زلمو ترمنځ وشو. ما ویلي ګوره پیښور زلمو دپاره ریسټ پینر ضرورت دی. بهترین کار دا وشو چې ډیوډ میلر او فیبین ایلن هغوی یو لاړه ساوت افریقې ته، بل ویسټ انډیز ته. د هغوی لوبې دي دواړه ویسټ انډیز ته لاړې، ځکه د دوی خپلو کې لوبې دي. نو پیښور زلمو اویلیبل ټیلنټ ورسره حضرت زازای و او سپینر ابرار راوسته. ابرار ورته 3 وکټې واخیستې، بهترین بالینګ یې وکړه. ان حضرت زازای ګوره حضرت زازي استعداد کې شک نشته، استعداد په افغانانو کې شته، استعداد پر امان الله ګربوس کې هم شته دی، مګر استعداد سره باید ته سکور وکړې. چې ته سکور نه کوې هغه استعداد هیڅ شی هم نه، تا سره یو شاټ وي، 2 شاټ، یو ایریا ستا سټرانګ وي. د آیرلینډ خلاف به سکور نه کوې ځان ته. د زیمبابوې باید دغه بهترین موقع ده او بهترین ځای دی. اوس حضرت زازی زه پې خوشحاله شوم چې دی پېښور زلمو سره و، ځکه هغوی سره محمد عرفان دی 2 فوټه بالر دی لیفټ آرم، دا ورته بهترینه موقع کېږي چې دی پریکټس وکړي. وهاب ریاض تیز بالر دی 145 پلس کوي، هغه سره پریکټس هغه خلاف کولی شي. محمد عمران خلاف پریکټس هم داسې نور بالران، مطلب یو ښه موقع ده د حضرت زازي دپاره چې ورسره پریکټس وکړي. او نن خو بیا میچ کې محمد عامر ورته راغی. د حضرت زازي لیګ سایډ کې هیڅ شک نشته، لیګ سایډ کې ډېر سټرانګ دی. ایون چې په دې میډل سټمپ آف او میډل سټمپ باندې بال ورکړي، دا هم لیګ سټمپ ته تاوی. هغه یو شپږیزه وواله ډېر بهترین، I mean it was a good delivery. هغه دغه ورته وکړه امیر یامین او د لیګ سټمپ ته ووهه شپږ. دا واز ا ګډ شاټ. لکه د په ټیلنټ کې استعداد کې شک نشته، لیګ سایډ کې سټرانګ دی. مشکل د سره دا په نړیوال جام کې چې د ایکسپوز شو، دا یو خو سټریټ ډاون د ګراوند شاټي چې هغه هم د پنن گیم کې ووهه، خو لګیاو. یو دا ایکسټرا کور ریژني
هغه محمد امیر ورته یو بال وکړ دی شاته شو او داسې ووهه نو د سره کټ شاټ نشته دی دې باندې باید کار وکړي دا ترډمین طرف ته شاټ چې دې باندې باید کار وکړي نو دا څومره چې دی د خپل زون پراخی هماغومره به ښه پلیر تینې جوړیږي ښه استعداد دی راتلونکي دپاره زموږ به په کار راشي چې په ځان کار وکړي ځوانان د ټیم نه لرې کېدو ضرورت نشته هغه کسان چې اوس مثلا 15 شپږ 18 کال وي فټنس صحیح نه ډومېسټک کې پرفارمنس نشي کولای او مخکې راځي نو د هغوی خلاف یو ګوره یو کس دی تقریبا وسیله 40 کلن سو اصلي عمر به 29 کال لکه حمید حسن یا سلويخ مگر فټنس کې لګیا دی خواري کوي وزن یې کم کړی دی خپل برخه مطلب if you are putting the hard yard چې لکه خواري کوي او فټنس دې صحیح هیڅ مشکل نشته چې راشي په بالینګ کې وایي 4 اوره کولی شم مګر فیلډینګ کې دا بیا معلومات کیږي چې څنګه 6 اوره فیلډینګ کولی شي ستړی کېږي راخطا کېږي ښکته کېږي پورته کېږي نه نو مهم شی دا دی حضرت زازي سره چې په خپل آف سایډ باندې لږ کار وکړي او همدغسې لیګونو کې چې څومره دی ځلیږي ښه کېږي زما په نظر باندې دی پی اس ال یو بهترین موقع ده او سی پی ال هم یو بهترینه موقع ده که دی کې زموږ بیټسمینان وځلیږي آی پی ال کې په سپټمبر کې 12 د انګلستان پلیران اویلیبل نه دي نو زموږ پلیران بعضې د اسټریلیا نیوزیلینډ هم نه دي اویلیبل نو زموږ پلیرانو ته ښه موقع ده چې په آی پی ال کې سلیکټ شي مګر پی اس ال یو داسې اډیشن دی چې په دې کې باید سکور وکړي نو حضرت زازي او مینوالو ته ډېر مبارکي ښه لوبه یې وکړه زما په نظر باندې ډېره خوښه شوه ما خو ورته کته زموږ پریډکشن غلط هم شي پروا نه کوي خو چې فقط افغانان ځلیږي موږ خوشحاله کېږو حضرت زازي سنګل هینډډلی دا لوبه ورته وګټله کینې دا کوم پچ باندې چې لوبه وشوه دې باندې 150 هغه اوسه پورې چا نه وکړي مطلب دلته 2 پیچونه دي یو ور کې ښه بیټینګ والا یو ور کې دا چې حضرت زازي په لوبه وکړه دا سپینینګ او د فاست د زپ فاست بالر د پالم لکه 2 پیس وکټ ورته ویل کېږي هغه سي دا مګر هی حضرت زازي ته مخکې بال کوه ټاک وهي نو څومره صفت چې وکړو کم دی نن بهترینه لوبه وکړه ویل پلیډ حضرت زازي صاحب انشاءالله نور به هم ښه کېږي څومره چې افغانان ښه کېږي ټیلنټ استعداد مخکې راځي زموږ ټیم به ښه کېږي او موږ خوشحالېږو نو مینوالو ته او د پېښور زلمو مینوالو ته ډېر مبارک وي سبا لوبه راځي زموږ د ملتان سلطان او د دغه لوبه د سره کوټې سره زما فکر باندې او د اسلام آباد ویسس پېښور زلمي لوبه ده ښه ملتان سلطان ښه ټیم دی د کوټې نه سټرانګ ټیم دی کوټه باټم ټیم دی دا به راځي دا لوبه به زما په نظر باندې کوټه باید وګټي مهم دا دی چې سبا ته باید زموږ رحمان الله ګوربز ته چانس ورکړي ځکه دی د زیاتره د ټیک ټاک ته ډېر کش ورکړی هره ورځ 2-3 ټیک ټاکونه کوي پلیرانو سره هم هی هاي ډوین او دغه هلکه اول یو ټیم کې چې لاړ شي فوکس هغه کوم پریکټیس چې هغه کې فوکس شه بیټینګ باندې داسې فوکس وکړه چې ستا فل اټینشن باید دلته وي سره ستا سوشل میډیا کې ضرورت نشته موږ ستا په ټیک ټاک څه کوو ته خو د افغانستان سټار د کرکټ په وجې ته چې اتلې ته ستا چې بیټ خبرې نه کوي ټیک ټاکونه به د خپل کار کوي په ټیک ټاکونو سایډ ته واچوه باید دې دپاره سی وي او پالیسي روباسي ځکه دا شی چې دی ستا منټل هغه ډایورشن چې دی هغه د کرکټ نه دې طرف ته راړی چې ته بیا چې کوي چې ولا څومره خلکو وکته څومره خلکو ونه کته څومره لایک کړه څومره فالوز تي شو نو دا باید ستا سره ذهن کې نه ستا باید ټول مکمل اټینشن دیتی چې زه نیټ کې پریکټیس وکم ګوره سهیل تنویر خلاف پریکټیس کوي سهیل خان خلاف پریکټیس کوي دغه نورو ښه بالرانو ستاسې په ټیم کې دي هغوی خلاف پریکټیس کوي عمران طاهر سپینر دی د هغه خلاف پریکټیس کوي د خوشدل خلاف پریکټیس کوي نو تاسو سره ښه موقع ده چې ته دوی خلاف پریکټیس وکړي او نور هم ښه شي خپل بیټینګ ښه کړي ټیک ټاک او دې شي ټوپونه مو دا احمد شهزاد هم دا کار کاوه هغه زما په همدې باندې ښه نه راته عمر اکمل آی هوپ چې په هغې طرف لاړ نه شي ګوره ډېر ورک شوي دي او ته به هم ورک شي ځکه دا د استعداد وطن دی دې کې به نور استعداد راځي تا ته خو ویکټ کیپینګ د وجې یو ایکسټرا ایډوانټیج په لاس درغلی چې ته کیپر یې که کیپر نه سي بیا د کار خرابېږي نو ته باید سکور وکړې سبا کار ته موقع په لاس درشي اول 10 رنزونه چې دي سټریټ ډاون د ګراوند په وی زون چې ورتی په هغې کې وکړه مثلا په کور باندې ډاون د ګراوند او سیده شاټونه ووه 10 رنزونه وروسته بیا چې هر قسم شاټونه وهي بیا به خوند کوي نو ځکه اوس خو تا باندې باید زیات پریشر حضرت زازي پرفارمنس وکړه هغې نه یو ورځ مخکې نجیب الله زادران صاحب پرفارمنس وکړه راشد خان ښه پرفارمنس کوي ستانه و زموږ هیله وه بیټینګ ته خوشحاله خو د بیټینګ په ځای ټیک ټاک کې زیاتې مزې کوي نو هیله ده سبا
ته 50 پلس سکور وکړي او صرف یو نه کنسسټنټ سکور وکړي چې څومره ته زیات سکور کوي دنیا لیګونه به تا اخلي او ان شاء الله همداسې به نورم ښه کېږي راتلونکي کې به افغانستان ته لوبې ګټې اوسه پورې تاسې هېڅ توره نه ده کړې دې وطن دې کرکټ تاسې ته ډېر څه درکړي دي ټول داسې خړ پړ ښکارېدی هغه پخوا چې 2008 کال والا شروع شوي دي مګر اوس وګوره بنګلې لري موټرې لري د ولس مینه در سره ده مفتو کې نو چې ولس تاسې ته مینه درکوي دا ستاسې ذمهواري ده چې هر ځای کې سی پریکټس وکړئ سی ډایټ باندې پام وکړئ پوره فوکس ذهن په هغه لیګ کې وساتئ پس د هغې نه چې بیا هر څه کولی شي نو ملتان سلطان به سبا لوبه ګټي کوټه ګلیډیټر ته به ماتې ورکوي دویمه لوبه به د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمي ترمنځ دی پېښور زلمي هم ښه ټیم دی اسلام آباد یونایټډ ټاپ ټیم دی همې بیټینګ ګوره کالن منرو عثمان خواجه ورسره دوی سره حضرت زازی کامران اکمل دی ډاون د اورډر هغوی سره افتخار یو ښه اډوانټیج دی خلو دغه کوي او آصف علي دوی سره ویسټ انډیزیان دی روان پاول او شرفین رادرفورد نو شعیب ملک دا خلک چې دا بونس دي نو د دوی بیټینګ لاین اپ هم ښه دی د هغوی هم ښه دی ښه مقابله بالینګ د دواړو بهترین بالینګ دی ځکه هغوی سره عاکف جاوید هغه لیفټ آرم ښه بالر دی ورسره حسن علي ورسره ښه بالر دی محمد وسیم ورسره دی سپینر کې ورسره که سبا ته فواد احمد ولوبی هغه ورسره دی کیپټن شاداب ورسره دی افتخار سپین بالینګ کولی شي نو دې کې ورسره اډوانټیج شته زما په نظر باندې ښه ټیم د اسلام آباد یونایټډ دی مومنټم هم ورسره دی فارم هم ښه دی نو سبا لوبه به اسلام آباد یونایټډ ګټي معلومات به وشي چې هر څوک یې ګټي مګر چې زموږ افغانان پکې ځلیږي موږ خوشحالیږو ځکه دا کرکټ د پی اس ال زام دغې د وجې ګورم هسې هر یو کرکټ ګورو خو چې زموږ افغانان پکې یو بیل خوند کوي نو انشاءالله سبا به معلومات کېږي د سبا میچ په اړه او بیا سبا خبرې کوو ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه دا زموږ د فیسبوک پاڼه شینواري سپیکس او زموږ په یوټیوب کې چینل شینواري سپیکس دی په ټیک ټاک کې شینواري سپیکس دی په لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم